بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس د لیکسیون 23 یعنی درویشتم درس. ښه ګران دوستانو ګورئ د 23 سپیل بوخشتابیغن داسې لیکل کېږي یا داسې راځي. ښه اوس راکوزیږو درس ته. دلته وایي چې Sie bekommen eine Zahl. Stehen Sie der Reihe nach auf und sprechen Sie ihre Zahl. Yani Sie bekommen yani تاسو ته راځي eine Zahl یو دانه لمبر یا شماره یا یو حساب. صحیح ده؟ Zahl یعنی حساب ته وایي. شتهن یعنی ولاړه ده یا شتون لري. ګوري دوستانو دغه عکس مې ستاسې دپاره دلته لګولی ده. دغه عکس داسې نه ده چې مثلا تاسې صرف وګورئ چې یعنې تاسې مثلا مثال د خبرې چې تاسې یا کارټون عکس نه ده لیدلی یا چی شی که نه. دا د دې لپاره چې مثلا شتهن ګورئ تاسې ته مثلا دغه قطار ده که نه. په دغه قطار کې ستاسې دپاره یو لمبره شتون لري. یو دا عکس یو معنی دا ورکوي چې په دې کې ستاسې دپاره مثلا یو لمبره دلته شتون لري. دوم زی دستاسې دپاره د راهې یعنې په دې قطار کې راهې یعنې قطار ته وایي. شتهن یعنې ولاړې ته یا شتون ته وایي چې مثلا په دې کې شته ده شتون ده یعنې لمبره پکې ولاړه ده. او راهې یعنې قطار د قطار ته مثلا راهې وایي. داسې هم ګوره که حساب ونیسي قطار راځي او که داسې هم ونیسي قطار راځي. ښه امیدوارم پوه شوي دا خواته راځو. نخ یعنې بیا auf په und او sprechen یعنی خبرې وکړئ. زی هغه Zahl یعنی تاسې د خپل حساب سره. البته دوستانو د خپل حساب سره داسې څو خبرې نه کوي چې څنګه یې ښې جوړې که نه. خو خیر اوس زه درته وایم یعنی داسې خبرې وکړئ. ګورئ دوستانو نن په دې یو 13 درس کې موږ او تاسې 6 درس د سیډۍ لرو. اوس دا درته ږدم لکه هغلته سیډۍ کې چې څنګه حساب وایي تاسې به څنګه چلو کوئ. تاسې به هغسې ورسره وایي تر څو ستاسې په همدې ترتیب زده شي. لکه همدغسې مثلا تاسې به هم یو وخت کې چاته نمبر یا شماره یا نمره ورکوئ چاته یا به چا نه اخلئ چې تاسې بیا پرې پوه شئ. ښه په دې ځای کې وایي چې welche Telefonnummer hören Sie kreuzen Sie an. یعنې څه welche یعنې کومه یوه تلیفون یعنې د تلیفون لمبر یا نمره ده. هوغن واوري زی تاسې kreuzen یعنې علامې ووهئ. زی تاسې ان یعنې په هغه ځای کې چې مناسب وي. ښه دوستانو زه به تاسې ته درس کېدم بیا به علامې ووهو ځکه اوله خلک علامې نه وایي. اول خلک اوري چې څه شی واوري بیا دغه نه وروسته هغه کوي. ښه غوږ ونیسئ. Seite 12, Aufgabe 31. Welche Telefonnummer hören Sie? Kreuzen Sie an. 1. Die Telefonnummer ist 2 3 1 4 6 8 9. یعنی دغه یوه د تلیفون نمره ده. Die Telefonnummer ist 778 96 43. یعنی دا بله ده. 3. Die Telefonnummer ist 218 44 32. یعنی دا دې پسې بله. ښه Seite بس که کنه نورم بس ده. ښه دوستانو بس ګورئ دغه په څه ترتیب هم چې واورېدو دغسې تاسې کولی شئ چې دې چې څنګه ویلې 2 3 1 4 6 8 9 که نه دغسې لکه دغه ما تاسې ته دغه نمره ویلې نو تاسې کولی شئ چې دغسې په دغه ترتیب باندې ورسره ووایئ. ښه ګران دوستانو بس امیدوارم چې تاسې په دې درس باندې پوه شوي. او بله خبره رښتیا ګورئ دوستانو زه اوس مثلا همیشه اکثره زه داسې دومره وخت نه لرم چې مثلا زه دغه درسونه جوړ کړم یا خیر جوړوم یې درته لیکن دغسې وخت نه لرم چې زه هره ورځ یوه ویډیو کړم. چې کومه ورځ زه وخت ولرم 3 ویډیو 4 ویډیوګانې درته یې وارېږدم. البته د ستاسې مشکل د هغه وخته پورې ده څو چې دغه ویډیوګانې یوارې یوټیوب ته راځي مثلا را جوړېږي. چې کله چې را جوړې شي نو تاسې کولی شئ چې په یو ورځ باندې یا په یو هفته کې دا غونډ درسونه وګورئ. ښه ګران دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چیس.